والی ده کنه ها خدای دې تا ووهي ته دا پیژنې زر دروازه خلاصه کړه کنه ما ته وایې ماته یې که دا راځي له ځان سره بوځئ که خبرې دروغ وي په سر یې وولئ دې خوا تېر شه تېر شه اوبه غواړم بې اجازې خبرې مه کوه تږی شوی یم اوبه غواړم ته لکه چې زما په خبره پوه نه شوې که څنګه که بل ځل د خوله خلاصه کړه وژل کېږي حیداره د هلک سر ته چې ولاړ دی د هلک سر ته چې ولاړ دی ولاندې سرتېریا دا اوس هم ځان سره لېږدوو په سر یې ولو چې ختم شي بیا څه وشوه ډېرې خبرې کوي صبر وکړه صبر وکړه سرتېریا جمشید خبرې ها سرتېریا څه خبره ده د هلک سر ته چې ولاړ دی د هلک سر ته چې ولاړ دی ها سرتېریا پوه شم ووایه که نه د هلک سر ته چې ولاړ دی هغه مړ کېږي هېڅوک د خبرګون نه واوره هلکه اوس د ټوکو وخت نه دی بدري ولې مړ شي بدري خو روغ او جوړ دی سلچوکه ویې بله امرم پر ځای کېږي سنګر ونیسئ ټول خپل ځانونه پټ کړئ زر کوئ سنګر ونیسئ ورته ووایه چې خپلې وسلې وغورځوي ووایه رزیله که نه نو له چا سره چې مخابره د هغه وژل کېږي سرتېریا وسلې مو وغورځوئ جمشیده دا څه معنی لري ته چېرته یې سلچوکه ویې بله سرتېریا کسان بې ځایه مه پرې وژنه وسلې مو وغورځوئ زما خبره ومنه هغه هلک ونیسئ هلک چې له موږ سره وي څه نشي کولی هلک ونیسئ اتلانو هلک ته چې هر څوک نږدې کېږي ویې بلئ وحشي ځناورو یوه ورځ به له هغه نه کور شاید جوړ شي علي زمری سر دې مه پورته کوه موږ درځو لږ وزغمه اتلانو هلک را واخلئ ملګرو راځئ چې وځو هله ملګرو
سلجوقه ته همدلته پاتې شه. امرم پر ځای کېږي. حیدر راځه چې ځو. پاڅېږه رزیله، رزیله پاڅېږه. علي 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 ښه یې زمريه، ښه یې زمريه. ښه یم، ساړه مې کېږي ورور. سمه ده، راځه راځه راځه، دلته کښېنه. ښه یې علي؟ ژوبل شوی خو به نه یې؟ ارام اوسه، سمه ده؟ دا واغونده واغونده ګرانه. سلام کوچنی علي. سلام. جګړن کان په وزو کې ته څنګه یې؟ ښه یې که نه؟ ښه یم، ژوندی اوسې. دې خوا ته تېر شه، تېر شه وحشي ځناوره. علي ملګریه ته خو ښه یې که نه؟ ښه یم، ژوندی اوسې. کار دې خلاص کړه چې 15 دقیقې وروسته حرکت وکړو، سمه ده؟ پوه شوم جګړن صاحب. څه کوې زما نو څه کوې؟ تا خو ویل عسکر نه راځي ها؟ تا خو ویل ما درنه څوک نشي ژغورلی. رازیله ودې لیدل؟ وګوره دلته څوک دی، وګوره. راځه ګرانه راځه، دلته راشه. زمريه مخکې شه، راځه په کراره. قسم کوم چې هغه زمری د لاسي بم په څېر وخته. ارام اوسه ګرانه، سمه ده؟ پښې دې دې خوا که، پښې دې یخ ویلې زمريه. خیر دې اوس ښه کېږي. چېغ ده ملګري، د دې رزیل له څنګ نه مه لرې کېږه. امرم پر ځای کېږي. دا واغونده. ها اوس ګرمېږي، خوله دې دې خوا که. دویم بریدمنې جګړن بوزو کې امر وکړئ جګړن صاحب. زه باید له ډګروال کوپو سره خبرې وکړم. خو ډګروال کوپوس خپله دنده بل چا ته سپارلې جګړن صاحب. څه دا ته څه وایې دویم بریدمنې؟ خپله دنده یې بل چا ته سپارلې؟ په موضوع نه پوهېږم، خو ډګرمن اوسکان د هغه پر ځای د ګروپ قمندانۍ ته راغلی دی جګړن صاحب. له هغه سره مو اړیکه ټینګه کړم. ها 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 امر پر ځای کېږي. ملګري څه خبره ده؟ ډګروال خپله دنده بل چا ته سپارلې؟ والله کومه خبره ده حیدر، خو صبر وکړه پوه شو. ډګرمن اوسکان. ډګرمن صاحب جګړن بوزو کې جګړن هلک مو پیدا کړ. هو ډګرمن صاحب ساعت یې ښه دی، ټاپي نه دی. پلان لرو چې له غرمې نه یې وروسته کورنۍ ته وسپارو. ډېره مننه کوم جګړن، زه تاسو ټول ستایم. یو ډېر مهم عملیات مو ترسره کړل. ژوندی اوسې ډګرمن صاحب. ډګرمن صاحب که چېرته اجازه مو وي زه یوه پوښتنه کوم. اورم جګړن. ډګروال کوپوز ډګرمن صاحب هغه ښه دی که نه؟ ډګروال صاحب ښه دی، اندېښنه مه کوه. فکر کوم اړتیا وه چې د لږ وخت لپاره هم داسې وشي. ډګروال کوپوز ښه دی. پوه شوم ډګرمن صاحب، ژوندی اوسې. ښه دی که نه؟ څه خبره ده؟ بیخي ښه دی، خو هرومرو کومه خبره شته؟ بایرامه څنګه شو؟ 15 دقیقو کې چمتو کېږو. پوه شوم. اتلانو راځئ چې زو زر کوئ. هله دا بند که زمريه. الیاسه زما چانټه مو اخله. امر پر ځای کېږي. علي ملګریه را پاڅېږه نو، راځه پورته شه زمريه. الیاسه
ورېندارې زه درته یو ډېر ښه خبر لرم زر کوه زیری مې راکړه دوکان مې پیدا ته کړ رښتیا وایې که نه سیفو هو والله کوبیلایم دې نه دی راځه ما هسې نه مټکل کړی و چې کوبیلی به دلته وي ومې ویل په ټلیفون کې ورته نه وایم زه پخپله یې ورته وایم ډېر ښه کار دې وکړه وبه شي انشاءالله انشاءالله بیرسن ښاغلي سیفو دوکان پیدا کړی رښتیا وایي رښتیا وایم راځئ راځئ هله تېشه تېشه څنګه دی چېرته دی کوبیلای ته د چې ویل موږ یې مورو مهرباني وکړه په خیر راغلی په خیر راغلی سالوات وروره څنګه شو همداسې سمه ده سمه ده زویه نور به په رستوران کې دا کار هرومرو ته کوي سمه ده زوی جانه انشاءالله صبر وکړه زه وایم کوبیلایا څه سیف ورور دکان پیدا کړی رښتیا وایي دکان یې پیدا کړی دی هو دکان مې پیدا کړی دی وروره د سړک په غاړه داسې یو ډېر لوکس دوکان دی هغه هم د خاله ګڼې ګوڼې نه ډک ځای دی که چېرته یې وګورئ داسې یوه لویه ساحه لري که یې وګورئ والله چې خوښ به مو شي انشاءالله چې دکان ته به ډېر زیات ګاهکان پیدا کړو انشاءالله همدارنګه دومره لانجه مې وکړه چې هېڅ باور به مو رانه شي د دوکان څښتن مې پیدا کړه هغه ته مې قناعت ورکړه د دوکان میاشتنۍ کرایه تاسې ته وایم هر څه سره ټول 100 زره لیرې انشاءالله چې دا کار به وشي ډېر ښه 100 زره لیرې هله زه ګورو هله زه ډېره اندېښمنه شوم صبر وکړه یوه شېبه کرا ډېره ده ډېره ده خدیجې له تا سره نشته له ما سره هم نشته څه وکړو فکر وکړه چې دوکان مو ونیوه هغه نور مصرف لري نه پوهېږم زه له کوبیلای سره هم نظره یم یعنی یوازې په کرایه خو کارونه نه کېږي کرایه خو به ورکو نور کارونه به څنګه شي یعنی څنګه به وکړو ګرانه لږ صبر وکړه چې لږ فکر وکړو له ترور سره مې شته چا سره کانزوی په بانک کې لږې پیسې لري خو کانورور مې داسې چې دا نو سمه ده لور جانې خو یو ځل باید ترې پوښتنه وشي که نه یې پوښتنه کول ته څه اړتیا ده ترور ځای مې حتما مني یعنې مورې چې ورته ووایي فکر نه کوم چې نه ووایي هو حسن هم د اوس لپاره دغه پیسې په کار نه دي پوهېږم په کار یې نه دي په کار یې نه دي یې ملګرو موږ له خپلو خیالونو نه تېرېږو زر تر زر یو رستورانت خلاصوو والله چې خلاصوو هله زه ګورو یې که نه هله والا زم ډېره اندېښمنه یم زوزو هله زه بیا د وروسته خلاصوم آفرین زر کوه کوبیلای ته څومره خېټه بري هله شاه صاحب تاسې ښه یې که نه که دا خواړه مو نوي خوښ شوي نور خواړه تاسو ته راوړم نه لور جانې زړه ته مې څه نه کېږي دا هم له ځان سره وړلی شي لور جانې سمه ده پاشا صاحب که چیرې بل څه مو غوښتل ما ته غږ وکئ سمه ده سمه ده بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ سلام اغلی ایتان په خیر راغلی ښاغلی ابراهیمه پاشا صاحب هلته ناستی تللی شئ مننه کوم هغه نن یې فکر ډېر خراب دی هېڅ یې ونه خوړل پوه شوم ډېره مننه تاسې دواړه ماته د پلار امانت مو یې زوی جانه تاسې دواړه ماته د سکه اولادونو نه هم نږدې
ځینې وخت کله چې د مراد په اړه فکر کوم نو له ځان سره وایم چې ما کوم ځای کې تېروتنه کړې خپل ټول درسونه یې په نیمه کې پرېښودل له ژوند سره یې هېڅکله هم ځان عیار نه کړ ستا له وسې چې څه پورول هغه دې وکړه هغه هم ډېر زیات رښتیا هو خو هغه هر وخت له خپل مسؤلیت نه تښتېدل مسؤلیت یې ونه پېژند په دې نږدې وخت کې دې له هغه سره اړیکه ټینګه کړې ګوره زه باید هرومرو له هغه سره خبرې وکړم که د ټلیفون شمیره یا کوم بل څه کوم څه شته کوپوزه نن سهار وخته ماته له انګلستان نه یو زنګ راغی لکه چې مراد ځان په کوم مصیبت کې اخته کړی دی وروسته یې بیا ځان ورک کړی دی پوه شوم هغه هیڅکله هم نه هوښیارېږي هیڅ هیله نشته هیڅ ما خپله استعفا ورکړې سمه ده د ورور مو نور څه خوښېږي ډېر وخت کېږي چې له یو بل سره مو نه دي لیدلي پخوا به یې له ځان سره قلمونه ساتل لیکل به یې خوښېدل داسې چې ده نو سمه ده فکر کوم چې دا ماډل قلم به یې خوښ شي هو خوښ به یې شي ډېر ښه دا هم یو ځل ګورم البته سمه ده ډېره مننه ورځ په خیر ژوندی اوسې ورځ په خیر ژوندی اوسې څه تاسې څوک یئ که کور ته راغلی یې په کور کې څوک نشته ګورئ که پیسې غواړئ په رښتیا ستاسې پور خلاصوم قسم کوم خلاصوم یې موږ له پیسو سره هیڅ کوم کار نه لرو له تا سره یوازې یو لنډ چکر و پورته شه یعنې څنګه څنګه د څه شي چکر وروره چېرته ځو والله چې پور دې خلاصوم Ali, زوی مې راغی Ali, زما علي راغی Ali, زویا علي راغی سترګې د روښانه بابا ما درته ونه ویل چې اتلان د لمسی پیدا کوي راولي وګوره روغ رمټ یې راوسته خدای دې له تاسو راضي شي له تا نه دې هم راضي شي علي راغی وګوره را روان دي ستا لمسی روغ رمټ ژغورلی علي راغی هو وګوره زویا سلام علیکم علي زویا علي بابا
بابا جان زویا علی راغی شکر د خدایا زوی جانا ما ته بول ما سره راوسته خدای دې له تاسو ټولو راضي شي آمین آمین قومندان مو څوک دی زه یم کاکا جګړن خان بوزه نوم دې ژوندی اوسه خدای دې تاسو ټول وساتي آمین د تا سره خدای دې له تاسو راضي شي آمین راشه چې تندی دې ښکل کړو زمریانو ژوند دې اوسه آمین خدای دې له تاسو ټولو راضي شي ما د مزمل مسای راوسته تر ټولو وړوکی ته یې که نه هو بابا زه یم راشه چې تا هم ښکل کړم زما زمریا تر ټولو وړوکی آن په سترګو هم نه ښکاري ډېر وړوکی دی یعنې د مایکروسکوپ په وسیله لیدل کېږي خدای دې مور او پلار ته وساته زویه ستاسې ټولو تندې ښکله وه خدای مو خپلو هیلو ته ورسوه آمین ژوندی اوسه وګوره بابا جان دا هم چیغ دم ده لورې سترګې مو روښانه سترګې مو روښانه ژوندی اوسه په لیدو دې خوشحاله شوه ستاسو په منځ کې نجونې هم شته دي زموږ نجونې هم همداسې وسله په لاس ماشه په ګوته عسکري کولی شي څومره ښه موږ څومره نیکمرغه خلک یو تاسې به وږي شوي اوسئ هله راځئ یو څه وخورئ راځئ ژوندی اوسئ کاکا مننه کوم ډوډۍ چای امر وکئ بابا که زما په خوښوي دلته زه 3 ورځې پاتې کېږم چای څښم او له تا سره کیسې کوم آن که اجازه راکړې هم دلته اوسېږم خو دنده نه په تمه کېږي موږ اجازه غواړو حسینه زموږ چورلکه را روانه ده تل بریالي اوسئ اولادونه خدای دې تاسې ټولو نه راضي شي خدای دې تاسې ټول خپلو میندو او پلرونو ته وساتي ژوندی اوسئ کاکا ډېره مننه کوم ځان ته وپاموئ ځان ته ډېر پام خدای په امان کاکا بخیر لاړ شئ خدای مو وساتي ډېره زیاته مننه بخیر لاړ شئ په مخه مو ښه شه خدای مو وساته جګړن صاحب په خیر راغلی هغه تورنه کونده نه ده جګړن صاحب هو دا دلته څه کوي تورنې خیرات خدای څه خبره ده پرواز کوو جګړن صاحب خبره هم دا ده ښه ده داسې چې دا نه پرواز کوم بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ قرارګه کې خواړه خورو که د باندې ملګريه خبرې مه کوه حیدر غلی شه تاسې هم مه خاندئ که نه ستړی مه شئ بوزوک ملګريه تاسې ماته ولې داسې وایي پیلوټي زه کوم که څنګه د انسان تقدیر ته ګوره د انسان تقدیر ته بسم الله اسلام پوهانه په نړۍ کې د انسانانو په سر چې هر څه راځي
هغه د انسان په تقدیر کې بسم الله له مخکې نه لیکل شوي وي. وګوره دې کار ته وګوره، تقدیر ته وګوره. چېرته چې لیوني دي هغه له موږ سره یو ځای کېږي. ها ټول د تقدیر کارونه دي، د تقدیر کارونه. حیدره سمه ده سمه ده سمه ده سمه ده وروره سمه ده. زه یو ځل ورسېږم، زه هم ګرم ګرم چای څښم، خوند اخلم. سمه ده همدومره بس. حالا نه حیدره زه اوس اندېښمن شوم. د نن نه دې چې کومې خبرې وکړې هغه ما پورې څه اړه لري؟ ملګریا تا پورې اړه نه درلوده، هغې جلۍ پورې اړه درلوده. جلۍ؟ هو. کومې جلۍ پورې؟ د چورلکې پیلوټه چې ده. د کومې چورلکې پیلوټه چې ده؟ زمونږ د چورلکې. توبه استغفر هغه الله. زمونږ د هغې چورلکې. پوه شوم زمونږ د چورلکې پوه شوم. زوراوره جلۍ ده، ضدي ده. ملګریا موږ هغه جلۍ په غرونو کې ولیدله، بل چېرته نه. زوراوره جلۍ ده. ګوره حیدره اوس به زه درته زوراوره جلۍ هم فکر کوم چې دومره بده نه ده که نه جګړن صاحب؟ ډېر بد دی تورنې. زموږ بایرام ډېر بد صفتونه لري. هغه شیطان دی، مضر دی، شرانداز دی. هغه همداسې ډېر بد صفتونه لري. هسې نم زه هم نه پوهېږم. جګړن خان تا ته نور معلومات درکوي. مهرباني وکړه. یاره حیدره هغه څنګه یې چې وویل تورن همدارنګه دا چې موږ ته په چورلکې کې ولیدلې حیران شو. مخکې له مخکې نه خبر نه و. بخښنه کوم. زموږ مذهب خیر راغلی تورن. ژوندی اوسې. ډېر خوشحاله شوم. زموږ منځ ته په خیر راغلی تورنې. ګوره حیدره زه ته په خپله ولم راپور ورکوم چې په تعلیم کې ضایع شو. دا په یاد ولره، په یاد ولره. کسل کول د خلاص شوې وي دروازه خلاصه که. دا څوک دی؟ ما ته وګوره. کسانو ته زنګ ووهه، پوښتنه وکړه. زه څه نشم ویلی. ومې ویل دا څوک دی؟ زه تا ته څه نشم ویلی، خو که السا خبره شي موږ ناوخته کړې نو بیا حساب ورکولو ته چمتو واوسه. سمه ده؟ لاړ شئ. لو دا انسانه دا څه ډول کسان دي نظره؟ ډېر زر به بلد شي، یوازې وخت ته اړتیا لري. هرومرو بلدیږي. ماته وګورئ یوه شېبه څه ووایي، یوه خبره به کوي. نو دا کڅوړه هم زما له سره لرې کړئ. ارامه اوسه کم عقله، مخکې شه.
مهرباني وکړئ دې خواته راشئ. څه خبره ده؟ خیر دی ووایي تاسې څوک یې له مانه څه غواړئ هیله کوم. ګورئ که د لندن کسانو پورې تړلي دي نو قسم پیسې مو درکوو. هسې نم دومره پیسې نه دي، لږ وخت اړتیا لرم، ټول هم دومره. کومه لویه خبره نه ده. کومه لویه خبره نه ده، همداسې ده. 6,000 پاونډه ستا لپاره کومه لویه خبره نه ده که نه؟ ښه ده، ډېر ښه. تاسې په دې خبره څنګه پوهېږئ؟ ها تاسې ووځئ. زه غواړم چې ته له موږ سره کار وکړې. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. خور دي ایکسپورټ انرژي ډرینک. تاسې چې چاته د کار وړاندیز کوئ په سر یې کڅوړه کش کوئ او تکتبئ یې، په رښتیا هم ووایئ تاسې څه غواړئ نو مو څه دی؟ زه ایلیسیا یم. که چېرته د کار مسلې ته راشو، موږ ستا له ځانګړو وړتیاونه لږه ګټه اخلو، بس هم دومره. نه نه د قمار له امله له تا نه سره کرښه تاوه شوې ده. که چېرته انګلستان ته لاړ شي نو مړی به دې په سیند کې وغورځوي. که دلته پاتې شي فکر کوم چې دلته به دې ډېر زر پیدا کړي. ته اوس زما په خبره پوه شوې؟ ستاسې وړاندیز څه شی دی؟ همدا اوس زه له خپل ټلیفون نه یو زنګ وهم او ټول پورونه دې خلاصوم. ته به م د دې په بدل کې ښه ته به بیخي ارامه اوسېږې. زه یوازې له تا نه همدا غواړم. دلته چې موږ کوم کارونه کوو ان ځان ته به دیم حال نه وای، سمه ده؟ هېروې به یې که حال مې وویل. او چېرته حال دې ووایل نو بیا به حال ویلو ته پاتې نه شي. ټول هم زموږ. مهرباني څنګه کوټه دې خوښه شوه که نه؟ خوښه مې شوه. له دې نه وروسته به ته دا ټلیفون کاروې، سمه ده؟ او له ځان نه به هېڅ نه لرې کوې. هر وخت مې چې درته زنګ وهه باید اړیکه مې در سره ټینګه شي، سمه ده؟ شپه په خیر. ښاغلی مراده.
مراد به وي جنرال صاحب سلام نه وایي چې مهرباني وکړه ولې نه مهرباني وکړئ ژوندی اوسئ موټر چلاول رانه هیر شوي دا څه حال دی زه داسې په کراره غاړې ته را روان وم یو لا خوا نارن وهي بل نه دی خوان زه پوه نه شوم لکه چې بوډا شوی یم دا هماغه دی ډېر ښه کوپوزا سبا ته د ترک اطلافي عسکرو په قرارګاه کې دنده پیلېږي لکه چې بریالي شو ته څه وایې ډېر د ویاړ ځای دی جنرال صاحب ویاړم البته چې ښه خبر زه غواړم چې سبا ته په غونډه کې ته وینا وکړې جنرال صاحب ګورئ زه الله الله ته څنګه سرزوری سړی یې ها څه خبره ده تا تر اوسه له خپل ورور نه هم پوښتنه نه ده کړې چې څه خبره ده دا انځور چېرته اخیستل شوی څنګه اخیستل شوی ستا ستونزه څه ده پوهېږې ته صبر نه کوې صبر یا دې خوا یا خوا یا تور یا سپین اصول قوانین مقررات داسې دي هر څه ژوند داسې نه کېږي وګوره له داسې خوا نه یوه مسله پیدا کېږي چې موږ یې فکر هم نشو کولی جنرال صاحب که هغه د هغوی په منځ کې وي ها که ورور مې یو ترهګر وي دا چې ورور دې ترهګر دی او که نه پوهېږم خو زه تا ډېر ښه پېژنم دا هم دې لپاره سبا ته به عسکرو ته ته قسم ورکوې دا یو امر دی جوړه خیر دی دا څه به کوئ موږ دا ځینې ویډیو کوډرئ خپل مسؤلیت او خپله سپېڅلې دنده ادا کوو له خپلې وسلې او له خپلو ملګرو نه ټلیفون ته یې ځواب ورنکړو حسن هم تل هم داسې کېږي کیدای شي په دنده کې وي کیدای شي کوم بل کار ولري تاسې ولې دومره وارخطا شوي یئ مونږ سړي نه یو غالب پام کوه چې جمله دې ختمه نه کړي بالا صاحب وروره سمه ده پوه شو مونږ درځو له لیدلو مو مننه دغه خپرونه تاسې ته د ایکس بول انرژي درنګ لخوا وړاندې شوه خوردي ایکس بول انرژي